طالبانو د افغان مهاجرینو لپاره تر دې دمه څه کړي دي؟ په ټولو معلوماتو باندې په دې ویډیو کې خبر شئ او هم خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. د تورخم کمیسارۍ په بېلابېلو برخو کې راستنو شوو کډوالو ته د سهولتونو او اسانتیاو په موخه ډېرې هلې ځلې روانې کړي دي. د تورخم کمیسار حافظ عصمت الله یعقوب په دې هکله وایي چې دوی راستنو شوو کډوالو ته لومړني خدمتونه لکه خوراک، څښاک، د اوسېدو ځایونه، د اوداسه ځایونه او انټرنیټي خدمات برابر کړي دي او هم یې په وړیا ډول هغوی ته سیم کارتونه توزیع کړي دي. نوموړی وایي چې د ننګرهار د والي په شمول ګڼو طالب مشرانو د راستنو شوو کډوالو له مشکلاتو نه د خبرېدو په موخه له هغوی سره په څنګ کې په خیمو کې اړولي دي او د هغوی ستونزو ته پر وخت رسیدګي کوي. د حافظ عصمت الله په وینا د تورخم کمیساري په تورخم کې د اشپزانو 15 ټیمونه په کار ګمارلي دي چې روزانه 2 وخته شاوخوا 80,000 مهاجرینو ته ډوډۍ تیاروي. راستنه شوي افغانان هم د طالبانو له هلو ځلو خدمتونو خوشحاله دي او خوښي څرګندوي چې هر ډول مشکلاتو ته یې رسیدګي کیږي او ناهیلي شوي نه دي. د یادونې وړ ده چې د راستنېدونکو افغان کډوالو د دایمي استوګنې لپاره د حکومت لخوا په څو ځایونو کې د ښارګوټو د جوړولو خبرونه ورکړل شوي دي چې په نږدې ورځو کې به یې د جوړولو چارې پیل شي.